دا تصویر کندهار کې د هغې کوچنۍ کندهارۍ ماشومې دی چې له خپل پلار سره د چکر لپاره بازار ته راوتلې وه. غوښتل یې چې له پلار سره د کندهار ارغنداب ولسوالۍ بازار ننداره کړي او خپلې ټولې هیلې یوه پلار ته وړاندې کړي. خو دوی په دې خبر نه وو چې دا هر څه باید د یوې شېبې خیال پاتې شي. پلار یې خپله نازولې لور له ډېرې مینې مخکې سیټ کې کېنولې وه تر څو د خپلې لور ارمانونه له نږدې واوري. څه شېبه وړاندې ویني چې له مخپټو وسلوالو سره مخ کېږي او هغوی په ډېرې بېرحمۍ سره د کوچنۍ ماشومې پر پلار ډزې کوي. د ماشومې پلار په خپلو وروستیو سلګیو کې هم خپلې لورکۍ ته مسکای پاتې کېږي چې لور یې ورخطا نه شي، خو ژوند ورسره یاري نه کوي او د تل لپاره له خپلې نازولې لور سترګې پټوي او د بېلتون لار غوره کوي. په خواله رسنیو کې دا تصویر ډېر لاس په لاس شوی او خلکو پرې ډېرې اوښکې تویې کړي دي. خلکو دا برید د وحشت وروستی حد یاد کړی او پر برید کوونکو یې لعنت ویلی. ویل کېږي وژل شوی کس په تیر کې د ملي پولیسو یو سرتیری و چې څه موده کېده خپله دنده یې په دې موخه پرېښې وه چې له لور څخه بېل نه شي او د افغانستان په دې ناوړه او بدمرغه جګړه کې ژوند له لاسه ورنه کړي. خو له هغه څه چې ویرېده همغه وشول او بالاخره وسلوالو د خپلې لور پر وړاندې وواژه. په خواله رسنیو کې د دې پیښې مسؤلیت پر طالبانو اچول شوی. هڅه مو وکړه چې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره اړیکه ونیسو، خو د بار هڅو سربیره د نوموړي ټلیفون بند ښودل کېده. طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي.